دغه بازارونه یا د نمایشګاوې زموږ د خویندو هغه زحمات چې دوی په کورونو کې کښلي دي یا هغه حرفې چې دوی په کورونو کې زده کړي دي غواړو چې نړیوال ته یا هم دغه نور مدني فعالان یا همدې د رسنۍ له طریقه ښکاره سي تر څو زموږ د دغه ښځو هغه زحمات چې دوی په کورونو کې کښلي دي دوی دپاره بازاریابي مرسته جيب کې ورکی سي موږ څلور پنځه رقم کالي جوړو په کور کې دغه کالو شواله څنګه ارزوه یعنی دا کالي سره کنه چې پنجابیان جوړوي یا په هند کې جوړیږي هغه سدي ترغور شدي ترغور شندي دا څه شدي چې افغاني دودي په هر ځای کې په امریکا کې په هرات کې مثال په ټول سره افغانستان کې په نور خارجي مملکتو کې افغاني دود ډېر خلک خوشي هم ډېر اوس خلک یې هغه استفاده جنجي د افغاني دود د راژوندي کېدو لپاره څه کول پکار دی باید څه وسی دا کول پکار دی باید نور ولایتو په سطح باندې نمایشګاو ته خلک لاړ سي یو سیاله ته چې د نور ولایتونو خلک یې وویني چې افغانستان هم یو څه کولی سي او څه نه څه شی وړاندې کولی سي نور ولایتونه که دغسې پروګرامونه جوړ سي نه یوازې دا چې فرهنګ ته ګټه رسول کېږي اقتصادي ګټه لري که بلې اوس 100% یې لري ځکه چې هغه ښځې چې نارینه نه لري یا کونډانې دي یا دغه ضعیف په دې زامن نه لري نو هغه کولی چې یو کاروبار شروع کړي د هغه د لاسه خپله هیات لاسته راوړي خپل د کور که تاسو تر دې مخکې په دغسې نندارتونونو کې برخه اخیستې د ګټې په اړه وغږېږئ هلته مو تاسې څونه شیان وپلورله هلته اخیستې مو ډېر د هرات مثال کابل کندهار کې دا څو نمایشګاوې پرله پسې سوي دي نو ګټه یې دغه ده چې زموږ شان نور ولایتو خلک هم ولیدله هم یې راته واخیسته هم یې ډېر خوښول